د روژې مبارکه میاشت کې اړمنو کورنیو ته د نبي زده مرستندوی بنسټ د بشرپاله مرستو دوام. د بنسټ یو ځل بیا په مزار شریف ښار کې 2000 بېوزلو کورنیو لپاره پاخه شوي خواړه وویشل. د نبي زده بنسټ د مسؤلینو په وینا اړمنو کورنیو لپاره به د پاخه شوو خوړو د ویش بهیر دوام ولري. امروز هم به سلسله توزیع کمک‌های طبخه شده ماه مبارک رمضان برای 2000 نفر نان طبخه شده که شما نزدیک ببینید که تعداد زیادی از مردم مراجعه کرده و آمدن در صحن باغ اینجا جابجا شدن امرای ظرف‌هایشان و می‌خواهد که به خاطر افطار خود از این نان استفاده بکنه و نان به خود ببره. یو شمیر هغه کورنۍ چې د دې بنسټ د پخو شوو خوړو ترلاسه کولو لپاره ولاړ دي له دې مرستو هرکلی کوي او د هغې پر دوام ټینګار کوي. خودم آیستر نوخور هستم، کدام کارگر ندارم. یکم یک بیگه بعد نمیتونم که پلاو میبرم پرده و چوری اولادم میشود. تشکر از کمال نبیزاده، یک نفر نانو چیز میکنه، کمک میکنه. تشکر میکنیم خانه شاباد. تشکری میکنیم از آقای نبیزاده صاحب که از روز اول ماه رمضان برای ناداران همی فقیران آرد و روغن و همین چیزا برایشان هم میته و از طرف بیگا برنج هم برایشان پخته میکنه. له بل لوري د نبي زده مرستندوی بنسټ مسؤلین ټینګار کوي چې د دې بنسټ بشرپاله مرستې بهیر به نور اړمنو او بېوزلو کورنیو لپاره دوام ولري. طبق معمول و کماب سابق هر روز به تعداد 2000 نفر زیر پوشش کمک‌های پخته قرار میتیم که البته کمک‌های ما تا آخر ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت. کمک‌هایی که البته شامل آرد و روغن از سونا هم ادامه داره و کمک‌های پخته ما که البته برنج طبخه شده یا پخته شده است، همراه نان و گوشت به دسترس نیازمنده و کسایی که به وضعیت است قرار داده میشه. له دې سره د نبي زده مرستندوی بنسټ د روژې مبارکه میاشت له پیله تر دام ګړۍ ډیرو اړمنو او بېوزلو خلکو ته لومړنۍ توکې او هم پاخه شوي خواړه مرسته کړي او دا بهیر به د دې مبارکه میاشتې تر پایه دوام ولري.